حاجي صاحب دغه مې کشر دی دغه مې مشر زوی دی دوستي چې مې کوله هغه مې دغه کشر زوی دپاره سره کوله ګورې ما بله ورځ هم و تاسو ته وویل ما ورځه یو شرط لرم هغه شرط مې دا دی چې زه د دغه هلکه څخه یوه پوښتنه کوم که چیرې زما د پوښتنې جواب راکړئ خپله شیریني مو واخلئ څه وایه حاجي صاحب یوه پوښتنه نه ته خو یې سل پوښتنې ځینې وکړه که په انګلیش کې مې دا زوی 50 تن لیکونه لري پاتې شوه د کار خبره دا اوس یې خشه پر دا بله نه دی ایښې دغه زوی مې وینې سهار ووځي کرمبوټو ته هم سړي نه ځینې وړي که څه نوکر یې ځای تمامه ورځ په څه نوکر کې او دا بل زوی مې وینې چې مخې ټوک ټوک دی دا بیا په خرابات کې پر ختمه ده هم ځوانان چې پیسې وربته شکونه کوي حاجي صاحب ته خو یې نه پوښتنه ځینې وکړه حاجي صاحب ته خو یو شل پوښتنې ځینې وکړه ما ته دا خپل زوی وویله ور په ګیم کې هېچا نه دی مات کړی او دا بل بیا چې دی دغسې په خرابات کې هغسې نامې دی او دغه موټرسایکل یو شی چې ټکري دا د خپل دغه څه ټکري دی خوشحالۍ څه یارانو ته یې په لاس ورکړي حاجي صاحب پوښتنه ځینې وکړه شیریني راوه چې خوله خوږه کړو هغه دی وایي په انګلیسي کې 50 تن لیکه لري هغسې نو په هر شي کې دغسې حساب کړه سمه ده که ستاسو خوښه وي زه د ده څه یوه پوښتنه کوم بره به تاسو خپله شیریني یوسئ ښه ځوانه ته و ما ته دا ووایه چې دا د سهار لمونځ پر څو بجې کېږي ښه چې د سهار وخت نه دی درته معلوم د مازدیګر وخت راوښه چې د مازدیګر لمونځ پر څو بجې کېږي تاسو څه فکر کوئ یو چا ته چې په اسلامي ټولنه کې خپل د لمانځه وختونه نه دي معلوم زه به د هغه څه تمه و توقع ولرم یو څوک چې په خپل اسلام نه خبر زه د خارج بنګلې څه کوم یا داسې کسان چې ژبه 5 شپږ رقمه راته جوړه کړي یو 15 ګرانه لري او ما ته راسه وایي ته زما سره دوستي وکړه آیا د آخرت عذابه ته ما پیسې خلاصولی شي زه یې ولاړ شي ولاکې ورکړم چې طلاوې مې رابر کړي زه یې دې پرېږدم چې هغه دې راځي